tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. استرالیا د مختلفو کلتورونو د خلکو ګډ کور دی او هر کال په لسهاو زره په شرایطو برابر کسان دغه هیواد تابعیت ترلاسه کوي. د استرالیا تابعیت ترلاسه کول په دې معنی دی چې تاسو د استرالیا ارزښتونو ته دوامدار ژمنتیا لرئ او په رسمي ډول د ټولنې غړیتوب ترلاسه کوئ. لومړی ځل په 1949 میلادي کال کې 2493 کسانو ته د استرالیا تابعیت ورکړل شوی چې د نړۍ له 15 مختلفو هیوادونو څخه استرالیا ته کډه شوی و. له هغې وروسته دغه لړۍ دوام لري او هر کال په لسهاو زره نوي کسان د استرالیا تابعیت ترلاسه کوي. د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې له 1949 میلادي کال راهیسې څه باندې 6 میلیونو کسانو د استرالیا تابعیت ترلاسه کړی دی. د استرالیا تابعیت ترلاسه کولو لپاره بیلابېلې لارې شته. د بیلګې په توګه د استرالیا دایمي اوسیدونکي یا د نوی زیلند اوسیدونکي چې د 1350 کلونو ترمنځ عمرونه ولري باید ځینې شرایط پوره کړي ترڅو د استرالیا تابعیت ورکړل شي. دغه ډله کسانو باید په استرالیا کې 4 کاله په قانوني ویزې تیر کړي اوسي. له تیرو 12 میاشتو راهیسې د استرالیا دایمي ویزه ولري او تر 12 میاشتو یې ډیر وخت له استرالیا څخه بهر نوی تیر کړی. همدارس په ورستي یا څلورم کال کې له 90 ورځو ډیر وخت په بهر کې نوی تیر کړی. په استرالیا کې د وخت تیرولو ترڅنګ باید ښه کریکټر ولري او د تابعیت په ازموینه کې بریالي شي. کوم کسان چې له 80 کلونو ډیر عمر لري یا له استرالیا څخه بهر پیدا شوي مګر مور یا پلار یې د استرالیا تابعیت لري، د هغو د تابعیت ترلاسه کولو پروسه له نورو سره توپیر لري. له همدې امله پکار د ترڅو د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال شرایط وکتل شي او صحیح فورمه ډکه شي. د استرالیا تابعیت ترلاسه کول یوازې په دې معنی نه دی چې یو کس کولای شي په استرالیا کې دایمي ژوند وکړي، بلکې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کول نورې مهمه ګټې هم لري. په ملبون کې میشت افغان وکیل عزیز الله یوسفزئی وایي چې د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته خلک کولای شي دغه هیواد پاسپورت ترلاسه کړي، په ټاکنو کې رائے ورکړي، دولتي وظیفه ترلاسه کړي، قونسلي خدماتونو ته لاسرسي ولري او کچېره ماشوم یې له استرالیا څخه بهر پیدا شي نو هغوی هم کولای شي د استرالیا تابعیت ترلاسه کړي. د تابعیت ترلاسه کولو وروسته ګټې دا ده چې موږ اول کولای شو چې ووټ ورکړو، خپل رائے وکاروو په فدرال او په سټیټ الیکشن کې. موږ او تاسو هغه ماشومان چې په استرالیا نه بهر د استرالیا سټیزنشپ اخیستلو څخه یا تابعیت اخیستلو نه وروسته پیدا کیږي، هغوی لپاره سټیزنشپ ته اپلای وکړو، هغوی بغیر له کوم ستونزې نه ورته استرالیا پاسپورت واخلو. بل ځان ته د پاسپورت اخیستلو زمینه برابرېږي چې موږ پاسپورت واخلو او په هغې باندې کولی شو چې ډېرو زیاتو ملکو ته خپل ازادانه سفر وکړو. او بل دا چې موږ کولی شو د استرالیا په دولت کې یا دولتي چارو کې هلته ځان ته کار ولټوو، فوج ته ځان دغه کو کاندید کو هلته لاړ شو. بل یا دا چې د استرالیا پارلمان ته ځان کاندید کو او وکولی شو د هغې د طریقه خپل کمیونټي خپل خلکو ته یو څه خدمت وکړو. او ټول نه مهمه دا ده چې د استرالیا نه بهر چې کله سفر کوو نو د استرالیایي سفارت د چارو څخه کومک اخیستلی شو که چیرې موږ هلته ستونزې سره مخامخ شو. د استرالیا تابعیت یوازې یو امتیاز نه ده، بلکې د تابعیت ترلاسه کول ځینې مسؤلیتونه هم لري. یوسفزئی وایي چې د استرالیا د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته تر ټولو مهمه ده چې خلک د استرالیا له قوانینو اطاعت وکړي، رائے ورکړي، د اړتیا پر مهال له استرالیا دفاع وکړي او د غوښتنې پر مهال په محکمې کې د منصفه هیئت د غړي په توګه حاضر شي. ټول نه مهم مسؤلیت دا ده چې د استرالیا چې کوم قانون دی هغه باید مراعات شي. د استرالیا سټیزنشپ د اخیستلو نه وروسته
او بل دا چې یو مسؤلیت دا ده چې کله د رای اخیستلو وخت راشي نو دوی به مسؤل دي چې حتما باید فدرال او سټیټ کې رای ورکړي چې رای ورنکړي نو بیا جرمانه ورته ورکول کیږي او بل دا چې د اړتیا په وخت کې دوی باید د استرالیا دفاع وکړي چې چیرې استرالیا چې سره جنگ وکړي نو دوی مجبور دي چې په جنگ لپاره ځان آماده کړي او یو بل ډیر مهم امر دا ده چې کچېری لکه محکمو کې د جرمي څېړنې کیږي عموما د قتل یا د ریپ یا د سینور سنگین جرمونه په هغې کې بیا جیوري ډیوټي ورته ویل کیږي په استرالیا کې نو د استرالیا سټیزن څخه یا هغه خلک چې دلته تابعیت لري نو هغوی نه بیا کله کله غوښتل کیږي چې تاسو راشئ او په دې کې برخه واخلئ دا لکه جرګه غونډې ده نو خلک کینی او دا ټول قانوني څېړنې چې کیږي هغه ګوري او د هغې په آخر کې بیا خپل نظریه ورکوي. د استرالیا د تابعیت ترلاسه کولو پروسې او د تابعیت لرونکي شخص د حقوقو او مسؤلیتونو په اړه لا ډیر معلومات د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت پر ویب پاڼه لوستلای شئ. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.